پیغمبر صلی الله علیه وسلم انتهایی لطیف انسانو. شروع به وکړو چې هغه د خپلو بیبیانو سره څنګه نرم مزاجي کول. او زه تاسو ته په دې خبره یعنی قسم وخورم د الله په کور کې که چېرته موږ د پیغمبر صلی الله علیه وسلم ژوند د هغه د بیبیانو سره څنګه وکړه دا موږ وپېژندو که نه زموږ د کورونه به د خوشحالو نه ډکي. موږ پېژندلی نه د پیغمبر صلی الله علیه وسلم ژوند. ډېر خلک څه کوي د مینې محبت لپاره د بېدینه خلک چې دي فلمونه ګوري. هغه مینه محبت ورته هغوی ښایي هغه عشق چې هغه حرام دی هغه په شریعت کې نشته. ولې لکه وایي دا سندرې دا ټپې دا غزلې دا فلمونه دا د مینې محبت خبرې دي. دې سره بعض وایي سړي ته پته ولګي چې کور کې مینه محبت څنګه کې. لکه ما او تا مسلمانان یو زموږ یو امام شتي چې د هغه نوم دی محمد بن عبدالله صلی الله علیه وسلم. کوم جانب د هغه د ژوند پټ پاتې شوی دی چې تا ته نه دی راسېدلی. د هغه ژوند خو یو ښکاره کتاب دی موږ ته رانقل شوی. ولې د هغه د ژوند دا حصه نه دی رانقل شوي چې هغه په کور کې د بیبیانو سره څنګه ژوند تېر کړی. راشه دا وګوره که ښه مینه محبت پکې شتي ښه نرم مزاجي شتي ښه خوش طبیعتي شتي هر څه شتي. خو ګناه خو ستا ده نقصان ستا دی چې ته ترې خبر نه. پیغمبر صلی الله علیه وسلم د بیبیانو سره څنګه و ډېر نرم مزاجه ډېر خوش طبیعت. الله وایي که نه قرآن کې وعاشروهن بالمعروف د دې بیبیانو سره په ښایسته طریقه ژوند تېروئ. نو ښایسته طریقه یو دا دی چې ته د هغوی سره نرم مزاجي کې خوش طبیعتي ورسره کې. دا هم انسان دی پلار یې پرېښودی دی مور یې پرېښودې ده خاندان یې پرېښودی ستا خواله راغلی ده نو ته ورسره نرم خوی ساته خوش اخلاقي ورسره کوه کله ناکله یې ټوغې ورسره کوه خندوه یې کله ناکله. او ځکه ګوره دغه واقعه موږ څو پیرې ذکر کړې صحیح بخاري صحیح مسلم کې شتي چې جابر بن عبدالله رضی الله عنهما پلار چې کله مړ شو په هغه لویه قرضه وه او خویندې ورته پاتې شوې وړې وړې. نو هغسې چلو واده وکړو د کونډې سره د مشرې ښځې سره وکړو. چې راغی پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته ویل یا رسول الله واده مې وکړو. ګوره خبر کړی نه و واده وکړو. عبدالرحمن بن عوف هم راغلی واده یې کړی ما واده کړی. دېس کې فایده ته ذکر کوم د هغه په هره خبره کې فایده ده. کله نه کله که څوک درنه واده پټو کي یا خپله خادي پټو کي نو ته هم بیا پوزې له مه راوله چې ما ته دې نه دي ویلي. کیدای شي د هغه وس وس یې نه وي. دا فایده به چېرته تاسو اورېدلي دې نه زموږ خلک نه دي خبر. ما ته دې ونیولم لکه بس د هغه وس منه ولې کیدای شي هغه محدود پروګرام کړی یو دوه کسان یې راوستي درې کیدای شي سره پروګرام یې نه کړی غریب سړی دا جوتا موږ ته ونیو بیا به دی نه راځي ښه کور کې ووایي که بیا پروګرام دی به رانه داسې به کوه. د هر چا خپل وزري د هر چا څه خپل وزري او د چا خوشحالي مه خرابوه. لکه څنګه یو نیم سړی داسې لکه تا سره میلاو شو ما ګاډی واخیست ښه نو دا څنګه او دا خوشحالي وه ختمه ښه ما تجارت شو مشوره به دې کړې او دا هغه خوشحالي وه ختمه کور مې واخیست دغه علاقه کې دېسې کې خوشحالي وله ختمه. موږ چې واده موږ ته مو ونه وي او دا څنګه چې څوک د پسې راشي خپل یو نعمت ذکر کړي ښه خوشحاله کړه. ګاډی مو واخیستو الله دې پکې برکت واچوي ماشاءالله تبارک کور ډېر ښه دي ډېر ښه دي وکړو الله یې دله طاقت درکړي چې دې نه هم زیات شي. تجارت که بیا ته څه مشوره ورکول غواړې دې نه بعد ورته ووایه وایي داسې پکې وکړه دا پکې وکړه. خو خوشحالي باندې خو له ایږدم خپه مه ایږده که هر څه ورله دلدل کړي. نو پیغمبر صلی الله علیه وسلم چې خبر شوي واده دې کړی هغه یا رسول وی پیغله ده که باکره ده که کونډه وي یا رسول الله کونډه. هلا جاریة تلاعبها وتلاعبك وتضاحكها وتضاحكك ځوانه پیغله جنیبه دې کړی نو ته به یې خندولې تا به خندوله تا سره به لوبې کولې تا به ورسره لوبه کوله. دې نه ګوره دې دپاره مې دا حدیث وایي چې ښځه خاوند به د یو بل سره خوش طبیعتي کوي. ځکه پیغمبر صلی الله علیه وسلم دا وایي که چېرته خوش طبیعتي د ښځې سره نه وي نو هغه بیا جابر ته وي نه وي ورته. د پیغمبر صلی الله علیه وسلم ژوند هغه بیا یو اوږد داستان دی چې د بیبیانو سره هغه څنګه یعنې یو پیر د حبشي ماشومانان
لګیا و د پیغمبر صلی الله علیه وسلم په جومات کې او دا په ښایسته اواز یې اشعار وې او لوبې کولې په جومات کې. نو پیغمبر صلی الله علیه وسلم د کور نه هغوی ته کتونې هنداره یې کوله. اصل کې دا کتوی ولې پیغمبر صلی الله علیه وسلم خو دې کې څه دومره دغه شوق نه و چې دومره ته ودرېدو. کتوی ورته په دې دی ولاړ ولاړ ځکه چې هلته د هغه په اوږه باندې عایشې رضی الله عنها خپل زن یخودی او کتوی هغوی ته. نو چې کله عایشې رضی الله عنها ستړې شوه او روانې شوه نو پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته بس وی بس یعنې چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم ولاړو د هغې دپاره ولاړ. دې ته خوش طبیعتي وي، دې ته نرم مزاجي وي، دې ته مینه محبت. اوس که چېرته موږ سره داسې وشو داسې سنګل مې وخواشم وړی بې خبریات دي اوس زموږ ځان له زر مسلې دي. نه ته ګوره د مینې محبت ژوند تاسو هسې تجربه وکړئ چې دا ژوند څومره ښایسته کېږي. زموږ څه مسلې د ځان نه بعض وایي ځان نه د یوې ماشومه جوړه کړې لکه ته وایې چې دا مینه محبت داسې د ماشومې خبرې دي. ښځه خاوند دا رشته نوم د مینې محبت دی. د یو بل سره د خوش طبیعتۍ دی، د نرم مزاجۍ دی. لکه حدیث کې دا راځي عایشه رضی الله عنها وی او دا حدیث امام ابو داود راوړی دی وی پیغمبر صلی الله علیه وسلم د تبوک د غزا نه راغی یا د خیبر د غزا نه. اوس څومره ستړی راغی یعنې غزا کول معمولي کار دی، ګران کار دی. ته چې یو څو ګنټې مزدوري وکړې کور ته رانوځي بریدونه دې وینې ساسي که نه. غزا نه راغی بیا د تبوک د غزا نه. څومره لوی سفر، څومره سخته. وی چې کله راغی نو وفي سهوتها سترون او د هغې په کمره کې چې کومه تاقچه وه هغه تاقچه باندې پرده پرته وه او دا نږدې وخته پورې زموږ د علاقو هم دغه عادت اوس خلکو سره پیسې ډېرې شوې کړکۍ ولګولې او یو شی او بل شی دغه تاقچې به یې کې سامان ایږدو په له پاسه به پرده پرته وه. سیله یې راغله نو دغه پردې اوچته کړه. نو پردې چې اوچته کړه په دغه تاق یا تاقچه کې چې څه پراته وو نو هغه پیغمبر صلی الله علیه وسلم ولیدو. نو پیغمبر صلی الله علیه وسلم پکې د عایشې رضی الله عنها هغه ګوډه کې او هغه لوبې هم ولیدي چې هغه پکې پرتې وې چې دا کم عمره وه کله چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته راواده شو. او د زنانو دا شوق د ډېر وخته پورې تر دې چې موږ یعنې داسې خبرې رارسي سړي ته او اکثرو ملګرو ته معلومي چې خصوصا هغه زنانې چې بچي نه کېږي ښه ډېر عمر یې دم کړی ځان سره ګوډۍ او یو شی او بل شی او مینه محبت او دا د ښځو یو طبیعت دي. او بیا د عایشه رضی الله عنها عمر کم وی ما هذا یا عایشه عایشې داسې دي دا زما بناتي ګوډه کې دي موږ په دې باندې لوبې کوو د انصارو نورې جنکۍ به هم راتلې. ورأى بینهن فرسا په منځ کې یو اس پکې پروت په دې لوبو کې یو پکې اس پروت. عجیبه دا و چې له جناحان من رقاع د یو دوو چیرلو نه یا د یو څو چیرلو نه د هغې دپاره وزرې هم جوړې کړي وي. د اس دپاره څه وي وزرې وي. دا څومره اوچت انسان دی او راغلی د کوم ځای نه دی او دومره توجه دی ورکوي. دې ته وایي خوش طبیعتي او دې ته وایي ښایسته اخلاق. نو دا په منځ کې څه دی هغې ورته یا رسول الله اس دی وما هذا الذي عليه دا خواهی شای کې د وزر صف دغه کړي وایي جناحان دا د وزرې. نو پیغمبر صلی الله علیه وسلم وی تعجب وکړو چې فرس له جناحان دا اس وزرې. وی عایشې ورته ووی رضی الله عنها اما سمعت دا اوس پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته وی اما سمعت ان لسلیمان خیلا لها اجنحه ولی تانی دی اوریدلی چې د سلیمان علیه السلام سره یو اس و د هغه دوه وزرې. دا اوس پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته وی کوم انسان ته چې دین هغه بیان کړی ته وی نه دی اوریدلی. وی فضحک حتی رأیت نواجذه دومره وخندل چې غاښونه یې ښکاره شو. داسې ژوند به هغه په کور کې تېره وزار او قربان د هغه د ژوند نه بعض راشي وي دا مسلمانان څوک پې د څه نوم ایږدي او څوک پې دهشتګرد نوم ایږدي او څوک پې د بد اخلاقو څوک وي دا سخت خلک دي څوک وي دا نه ته یو مسلمان ته مه ګوره هغه یو ته چې هغه د خپل دین نه دی خبر
او بیا فیصله په ټولو باندې چسپان کړي چې دا یو دي چې دا یو ټول به دي. یو مولا دې ولیدو انسان دی غلطي به ترې شوي ګناه به ترې شوي د هغه دلاسه ټوله طبقه مه بدنامه د هغه دلاسه ټول دین مه بدنامه. یو مسلمان دی اوس ګوره مسلمانانو کې دروغجن شته که نشته لږ دي که ډېر دي که ډېر شي. آیا اسلام موږ ته دروغ ښودي؟ نه. مسلمانانو کې قاتلان هم شته چې بې حقه یا خپل ورور وجلی دی ملګری وجلی دی او څه ډېر دي په پښتنو کې که کیسونه لا اوس هم راځي او چلیږي دا میډیا دا تاسو به وینئ. آیا اسلام په ناحقه د قتل اجازت ورکړی؟ بلکې اسلام چې د انسان وینې له د مسلمان نه یم د انسان وینې له څومره اهمیت ورکړی دی دومره بل یو مذهب کې نشته. الا دا چې اوس یو کافر تا پسې لګیا تا وجني هغه جدا مسله کوي سړی وایي جهاد دا مسلې دا خو کافر لګیا دی تا سره حربي کافر دی. خو هغه کافر چې تا سره معاهده وکړه او راغی ستا ځای ته پیغمبر صلی الله علیه وسلم وایي که چا دا کافر مړ کړو جنت ته تله خو پرېږده د جنت خوشبو به پرې نه لګي دومره خیال یې ساتلی. نو دا څومره ښایسته دین دی زموږ. یو حدیث کې راځي امام بخاري امام مسلم راوړی د عایشه رضی الله عنها وی زما سره بعض لوبې وي دا ګوډه کې یو شی بل شی ځکه علما وایي ګوره دا دې نه فایده م راوته چې دا ګوډه کې د ماشومانو دپاره څه دي جایز دي. بلکې بعض علما وایي په کار دی چې تیزي وله ورکړي چې په دې لوبې وکړي ولې ځکه چې دې سره دا جنکۍ پوه شي در روان وخت اکثر که تاسو دي دا جنکۍ ماشومانه لګي کله پخلی کوي وړې وړې پتیلې راوړي او دا مونږ کره واده دی او مونږ کره پروګرام دی او تاسو راشئ ورته لاړ شئ دا دوی له ښیي ځکه چې دې سره دوی هغه تربیت یو قسمه کېږي معلومات یې ډېرېږي. نو هغې ما سره لوبې ما به لوبې کولې د پیغمبر صلی الله علیه وسلم په خوا کې وکان لي صواحب یلعبن معي زما ملګري وي په مدینه کې هغه به هم راتلي زما خوا خو چې موږ زه او دغه جنکۍ موږ به ناست نو چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم به راننوتو یتقمعنا منه نو چې څنګه به پیغمبر صلی الله علیه وسلم راووتو ټولې به پټې شوې چا به راښکاره شو راغی کور ته نو ټولې به پټې شوې. نو پیغمبر صلی الله علیه وسلم چې بیا کوټې ته ورننوتو نو هغوی ته به آواز وکړو وایي ځئ ځئ لوبې ورسره کوئ ځئ دې ته خوش طبیعت شوی دې ته خوش مزاج شوی او ته کور ته راننوتې او ښځه لګیا ده په موبایل خبره استاد داسې استاد داسې دقه موبایل ده او دقه ده صرف یو موبایل باندې خبرې ویني د زنان هرې خبرې حل دا نه دی چې ته چغې وایي د هرې خبرې حل دا نه دی ته سوباړې راځي د هرې خبرې حل دا نه دی چې درز او دروزی په مخه دا درز او دروز هم نه کېږي چې تا په مخه چې دی جګړې او زه داسې او زه دغه نه او ما تاسو ته دا خبره کړې وه تاسو ته به یادې زه دا ویم زه یم دا ښځه دا په دې مهر و چې ته یې وهلی شي صرف یې په دې مهر و لکه یو نیم سړی صرف دا ښیي چې زه وهل کولی شم نه دې ښځې ته خپل دومره دروند خوی او اوچت مقام وښایه چې دا ستا د دې مقام او د هیبت ته لاسه تا نه یېرېږي ته به سپینګیری شي په خوله کې به دې غاښ نه وي د سلو کالو د ړقېدو به نه دا ښځه به دنه بیا هم یېرېږي دا به بیا هم ستا قدر کوي او چې دا په دې وهلو دې سیب راټینګه کړي دي چې بوډا شي بیا به څه کوي بیا به د باندې زورور وي ځکه چې ستا خو طاقت ختم شوی که نه داسې نه ده ګوره هغه واقعه تاسو ته معلومه وي امام ابو داود امام ابن ماجه امام احمد راوړی عائشه رضی الله عنها وی زه د پیغمبر صلی الله علیه وسلم سره په یو سفر باندې وتې وم و انا جاریه او زما ډېر کم عمر په هغه ورځ لم احمل اللحم ولم ابدن بدن باندې مې غوښې ډېرې نه وي چې عمر څومره کم وي نو د سړي هډوکي هم سپکي او غوښه هم په بدن باندې ډېره نه وي نو پیغمبر صلی الله علیه وسلم ملګرو ته ووایي تقدمو ځئ تاسو مخکې شئ ځئ نو یو ټول مخکې شو صرف زه پاتې شوم او عایشه رضی الله عنها وی زه پاتې شوم پیغمبر صلی الله علیه وسلم وی ما ته وی چې تعالی راځه حتی اسابقکی راځه چې منډه وو مقابله به وکړو ته یې ګټې که زه یې ګټم
فسابقته فسبقته منډه مې ورسره ووهله او زوروره شو ومې ګټلی چې فسکت عني اسم ونی وی بیلله حتی اذا حملت اللحم بیا داسې وخت راغی چې زما بدن مې غټ شو ونسیتو ما نو دا خبره مې هېره وه چې ما لا داسې موږ منډه والې وه ما ګټلې وه بیا موږ په یو سفر باندې ووتو او پیغمبر صلی الله علیه وسلم قرآن اندازي کوله نو چې د چا نمبر به راغی هغه به د پیغمبر صلی الله علیه وسلم سره تله به د هغه به بیانو کې وی بیا یې دې خلکو ته تقدمو زه یې مخکې شي وی خلک مخکې شو وی ما ته وی راځه اوس مقابله کو فسابقته فسبقني منډې مې ورسره ووهلم دې پرې لرانه هغه وګټله فجعل يضحك نو ما ته کتو خندلې وي ما ته وی چې هذه بتلک دا مې د هغې هغه بدل واغست څومره ښایسته کور دی دا څومره د مینې محبت کور دی دا ښځه خاوند چې داسې دا په یو بل باندې سر نه قرباني د دوی ژوند به د یو بل سره څومره ښایسته تېري دا نه یم چې مسلې به نه راځي مسلې که رام شي د داسې خلکو هغه مسلې ډېرې زر ختمېږي زمونږ د بعضو چې په ټماټرو باندې جنګ شروع شي نو هفتې ته خبره واوړي نه کوي پکې بعض په ټماټرو باندې جنګ ډېر دي لګولي دي او دا وړه دي ډېره مور اچولي دي او دا بلکې دا د دې ملک یو عالم په درس کې دا خبره کوله د طلاقو دا باسي کونې وی طلاق ډېر شوي دي نو هغه دا مسله ذکر کړه چې زما خواله کسان راغلي او دا جنۍ نوي نوي واده شوي و لږ وخې شوی او دې هلک وله طلاق ورکړي څنګه وي ما چې ولې طلاق ورکړي خبره جوړه ده څه نه شوه نو د دې ښځې ته ویلي چې ما له املیټ پوخ کړه دغه انډه وږۍ کې چې د ټماټر او د پیاز او دا شي نه ور واچوي نو دا د دوی دا ښځې خو اکثر په نعمتونو کې پاتې شوي او دومره پخلی وله نه ورځي او لازم دی چې نعمتونو کې کله یو جنۍ کور کې داسې پاتې شي چې کار یې ډېر نه کړی او کم عمر کې واده شي هغې له املیټ پخول نه ورکړي نو هغې چې ته پخ کړی دی چې د ګډوډۍ پخ کړی راوړی دی چې هغه پلیټ ته کتلي وي دا ستا املیټ ته طلاق په املیټ یې ښځه طلاقه کړې ده چې ته له دې چل نه ځایس نو دا هله ګوره دا مسلې نه ختمېږي چې کله د ښځې او د خاوند په منځ کې رابطه برابر نه او رابطه هله برابرېږي چې کله په منځ کې ښایسته اخلاق مینه محبت نو بیا د دوی غټې مسلې هغه وړی شي او چې په منځ کې دغه رابطه نه نو وړه مسله څه شي هغه غټه شي نو دا اوس د پیغمبر صلی الله علیه وسلم هغه مداعبه ده د هغه ملاطفه ده د هغه خوشمزاجي ده خوش طبیعتي ده د خپلو بیبیانو سره بلکې اواز چې به ورته کوو اواز ګوره د اواز کې د محبت ته وګوره لکه عربی کې یو طریقه ده چې هغې ته ترخیم ویله کېږي الترخیم څه ته وایي د دې نوم نه د اخرني ټکي لرې کول او د دې ډېرې وجې چې ولې سړی لرې کوي کله د مینې محبت ته لاسه لرې کوي لکه اوس د عایشه رضی الله عنها نوم څه دی عایشه د هغې نوم دی حدیث کې دا راځي په صحیح بخاري کې دا حدیث دی په صحیح مسلم کې دی وی پیغمبر صلی الله علیه وسلم ما ته ووایي عایشه رضی الله عنها وی ما ته یو ورځ وایي چې یا عائش اے عائش هذا جبریل یقرئک السلام جبریل راغلی پتا سلام اچي ور د مینې محبت نه عایشه ورته ونیو څه ورته ووایي عایشه دا هم د پیغمبر صلی الله علیه وسلم خوش طبیعتي نرم مزاجي کله سړی ښځې ته د مینې محبت نوم وایي او چې سهار ماښام د پلار یادی د پلاني لور او د هغې لور او د لور او دغه لور دا بیا کله ګزاره کېږي بیا وایي ښځه ما سره گزاره نه کوي او ښځه ما سره دا نه کوي ګوره څه چې کرې هغه به ریبې تا چېرته دا خبرې نه دي کړي نه دي مینه محبت ته کړی نه یې نرم مزاجي کړي تا سره به څه وکړي ته دغه ټول عمر له د پلاني لور او د پلاني لور او دا چغې وایي هغه غریب د هغې بس دقه بیا دا د هغې ښه ده کوي چې تا ته صرف دغه ای کوي نو پیغمبر صلی الله علیه وسلم به کله د مینې محبت ته لاسه عایشې رضی الله عنها ته داسې اواز کوو